بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا دویمه محاضره ده په موضوع د ذم الکلام او دارنګې د اهل کلام، او په دې محاضره کې تعریف د علم الکلام او دارنګې موضوع د علم الکلام او غرض د علم الکلام د درې خبرې بیانېدای شي. تعریف، موضوع، غرض. کتابونو کې دا خبره ویلې شوې ده چې تعریف د شي یا د یو فن یا د یو علم سره ونه پیژني نو طلب د مجهول لازم. تعریف خامخه پکار دی او موضوع سره تمیز د علم راځي، د مشروع د علم مشروع د غیر مشروع نه. نو که موضوع نه پیژندل شي بیا د علم مشروع او د غیر مشروع فرق نه راځي. موضوع پیژندل هم پکار دي. موضوع څه ته وایي؟ د علم چې پاکې د علم عوارض بیانېږي. او دریم غرض د علم دی. غرض ته وایي، غایه ته وایي، فایده ته وایي، علت غایه ته وایي. که دا ونه پیژندلی شي نو سعی او کوشش د بنده عبث ګرځي. د دې وجې نه د هر علم په ابتدا کې معرفت د دې امور ثلاثو ضروري دی: تعریف، موضوع، غرض. او دا د هر علم شته دی. هغه نحو ده نو د هغه تعریف، موضوع، غرض شته دی. که علم الصرف دی، که هغه علم الفقه ده، که هغه علم اصول فقه ده، که هغه منطق فلسفه ده، که هغه تفسیر دی، که هغه علم الحدیث دی، مصطلح الحدیث دی. د ټولو تعریفات، موضوعات او اغراض شته. علم الکلام چې دې ته متکلمین علم د عقیدې وایي، د دې تعریف، موضوع، غرض څه شی دی؟ او په دې تعریفاتو سره به تاسو وپېژنئ چې یاره د عقیدې د علم تعریف، موضوع، غرض څه شی دی. دیو خو علم کلام تړئ، لکه دیو دا کلام دا نوم ګرځي د علم د عقیدې. پرون موږ ویل چې دا د علم د عقیدې نوم نه دی، بلکې د هغه صحیح نومونه چې محدثینو استعمال کړي دي او مخکې د امت مشرانو استعمال کړي دي، نو هغه دي چې مخکې بیان کړی شو. پاکې د کلام نوم نه و. نو د علم کلام تعریف، موضوع، غرض دا څه دي؟ او په بعضې تعریفاتو باندې لږ نقد. بعضې تعریفات هغه قاصر دي، هغه جامع نه دي، پاکې لږ قصور دي. او صحیح تعریف څه دی؟ لکه بعضې علماء کړی. علامه ایجی دا مشهور متکلم دی، ابو الفضل او عبدالرحمن بن احمد بن عبد الغفار دی چې دا متوفا دی په 756 کې، په 756 کې وفات دی. دی د خپل مشهور کتاب المواقف فی علم الکلام دی، کوم ته چې مواقف ویل کېږي او د هغه بیا ډېر شروح لیکلی شوي دي، شرح المواقف د جرجاني او نور. دی د دې کتاب په ابتدا کې وی المرصد الاول فيما يجب تقديمه في كل علم وفيه مقاصد. المقصد الاول تعريفه. اول مقصد تعریف د علم دی، لکه چې طالب په بصیرتي نو د علم کلام تعریف څه دی؟ وی والکلام علم، والکلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه. علم الکلام څه ته وایي؟
دا غ علم دی چې بنده طاقت لري د ده سره په اثبات د عقاید دینیو عقاید دینیه په سره ثابتولی شي. تا علم کلام ویلو نو تا کې طاقت پیدا شي چې تا عقاید دینیه ثابت کړي بإیراد الحجج وراوړو د دلایلو او په دفع د شبهاتو. شبهات به دفع شي او دلایل به ذکر شي، عقیده به ثابت شي. دا تعریف متکلمین دا ذکر کوي ځکه چې ایجی صاحب چې دی نو هغه په متکلمینو کې غټ معروف متکلم دی، هغه دا تعریف ذکر کړی دی. خو په دې تعریف باندې لږ ملاحظه ده من وجهین، د دو وجه ده. یو وجه دا ده چې د علم کلام یا د عقیدې علم دکې صرف اثبات د عقایدو د ذکر کا چې بنده په کې اثبات د عقایدو کولی شي، او دا خبره صحیح نه ده ځکه چې په علم کلام کې او اشتغال په علم د عقیدې یا په علم کلام دا د دین هم اوسع دی. وجه دا ده چې په دې کې بعضې احکام هم بیانېدی شي چې د هغوی تعلق د عقیدې سره دی. صرف عقاید نه دي بلکې په دې کې څه دي احکام هم دي که نه، فروع پکې دي. لکه پرون موږ ویلي مسأل الخفین، مسأل او دا خو د عمل مسله ده. یا لکه امام احمد رحم الله پکې امین بالجهر او رفع الیدین هم ذکر کړي، او دا خو د اعمالو مسلې. یا لکه مسلمانان ځان له خلیفه مقرروي، او دا خو د فروع او د عمل سره تعلق ساتي، نسب د امام. نو په دې تعریف کې قصور و ادا دی چې په دې کې صرف اثبات د عقایدو ذکر دی، او حال دا دی چې په علم کلام کې په علم العقیده کې هغه اثبات او بیان د احکام یو په دې وجه باندې په دې تعریف کې لږ قصور دی. دویمه دا ده چې دې تعریف نه دا معلومیږي چې ټول عقاید دا په اصول الدین کې داخل دی او په دې کې صرف ادله یقیني هغه قابل قبول وي، نه داسې معلومیږي. ځکه چې تا عقاید نو دا په ادله یقیني سره ثابت دی، په قطعي دلایلو سره، او حال دا چې دا صحیح نه ده ځکه چې په علم العقیده کې ډېر مسائل دي څه د عقیدې سره تعلق ساتي، په علم کلام کې څه د احکام و فروع سره تعلق ساتي. چې کله فروع او د احکام سره تعلق ساتي نو پای کې بیا نور ادله هم بنده پیش کولی شي. او د دې تعریف نه دا معلومیږي چې صرف قطعي دلایل به کار کوي، غیر قطعي به پکې کار نه کوي. دا یو تعریف شو. دویم تعریف علامه تفتزانی په شرح المقاصد کې ذکر کړی. تفتزانی سے په شرح المقاصد کې هغه څه وایي علم کلام څه دی؟ العلم بالعقائد الدینیه عن الادله الیقینیه. دا علم دی په عقاید دینیو چې دا ناشی د چانه دا ادله یقینیو نه. ادله یقینیه دی ادله قطعیه ته وایي. نو دا تعریف هم داسې قاصر معلومیږي ځکه دین هم دا معلومه شوه چې یاره په باب د عقیده کې او په علم کلام کې به صرف ادله یقینیه وي، او دا خو مطلقاً دا حکم خطا ځکه دی چې په دې کې خو احکام هم دي که په دې کې خو څه دي احکام. دریم تفتزانی سے په شرح العقاید کې هغه داسې تعبیر کوي، دا مخکې خو شرح المقاصد کې شو، شرح العقاید کې هغه داسې تعبیر کوي وایي ومعرفة العقائد عن ادلتها التفصیلیه بالکلام. عقاید پیژندل چې هغه ناشي دا خپل ادله تفصیلیو نه، دې ته علم کلام ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ علم کلام.
پیژندل د عقایدو چې هغه ناشي د چانه د ادله تفصیلیونه. ادله دو قسم دي، تفصیلیه بل اجمالیه. ادله تفصیلیه دي ته چې هغه خاص په مسله دونه مسله پوری، او ادله اجمالیه دي ته چې خاص په مسله دونه مسله پوری نه وي. نو چې د ادله تفصیلیونه کوم عقاید راوځي دې ته څه ویل کیږي؟ دې ته علم کلام ویل کیږي. او په دې کې بیا د عقاید ټکي ذکر کړی او حال دا دی چې په علم کلام کې خو بعضې داسې مسایل ذکر کېږي چې هغه د اعمالو سره تعلق سره د اعمالو سره. لکه پرون موږ ویلې که نه چې دوی د اصولو د فروعو دا فرق کوي. اصول دې ته وایي چې د هغه تعلق د عقیدې سره، او فروع دې ته وایي چې د هغه تعلق د جوارحو سره. په علم کلام کې یا په علم د عقیدې کې داسې مسایل هم ذکر کېږي چې د هغه تعلق د جوارحو سره. پوه شوې؟ نو دا دویم دو تعبیر دا د تفتزانی صاحب شو شرح المقاصد کې او په شرح العقاید کې، او دا اول تعبیر د ایجی صاحب شو. دریم تعریف داسې شوی دی د علم کلام چې علم کلام څه ته وایي، او دا جرجانی صاحب کړی د سید شریف جرجانی په شرح المواقف کې د دې مواقف شرح سید شریف جرجانی کړی ده. هغه وایي علم یبحث فیه عن ذات الله تعالى وصفاته وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام. وی دا یو علم دی چې په دې کې بحث کېږي د ذات د الله نه، د صفاتو د الله نه، د احوال د ممکناتو نه، لکه د ممکناتو بدایه او یا د هغې اعاده په قانون د اسلام. دا تعریف سید شریف جرجانی ته منسوب دی چې د په شرح المواقف کې دا تعریف کړی. او په دې تعریف کې قصور دا د دم جامع نه دی. وجه د هغه دا ده چې د پکې صرف هغه بعضې مسلې د علم د عقیدې ته اشاره کړه، د بعضې مسایلو ته، بعضې عقایدو ته، او ډېر امور پکې هغه پاتې شوي دي، لکه مثلا نبوت، بحث د نبوت دی، دا د عقیدې مسله، یا عقیده د تقدیر، یا دارنګې اسماء او وروسته احکام، د صحابو باره کې موقف د مؤمن بسی وغیره ذلک. دا تعریف هم علما وایي چې دا هم داسې جامع تعریف نه دی. دا درې تعریفه شو. څلورم تعریف امام ابن خلدون کړی چې هغه نواب صدیق حسن خان رحمه الله په ابجد العلوم کې منا نقل کړی دی. وعلم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المنحرفين في الاعتقادات. وإذا علم دی چې متضمن دی دفاع لره د عقاید ایمانیونه په ادله عقلیه سره. دغه ایمانی عقاید دي خو په ادله عقلیه سره ذکر کیږي، او رد په منحرفین باندې په اعتقادات. وردا یو علم دی چې متضمن دی دفاع لره د عقاید ایمانیونه بالادله العقلیه، بالادله العقلیه. دا تعریف هم دسه خوندور تعریف نه دی، ځکه چې موږ به دفاع د عقاید ایمانیونو صرف په ادله عقلیه سره کوو. دا د منطقیانو د متکلمینو عقلي دلایل، بلکې موږ به په نقلي او په عقلي دواړو سره کوو، په نقل او په عقل دواړو. څنګه چې قرآن کریم دا جامع دی د ادله نقلیه او عقلیه دواړو، او داسې عقلیه چې هغه بالکل موافق دي د نقل سره. او سلفو چې عقاید ایمانیه ثابت کړي دي نو هغه صرف په ادله عقلیه نه دي، بلکې هغه زیات په ادله نقلیه دي. باقي نقول دي، باقي وحی ده، باقي کتاب سنت ده. صرف ادله عقلیه ذکر کول دا زموږ دپاره ډېر فایدهمند ځکه نه دی چې زموږ عقاید دا په وحی ثابت دي. دومره دی چې ټیک ده، د هغې اوس اراداتي او د هغې شبهاتي عقلي او د هغې جواب په عقل سره وکړه چې ښه خبره. او اثبات دپاره خو عقل نه دی کافي، اثبات ته څنګه په ادله عقلي وکړي.
او شو په مقصد باندې لکه تاسو وایي ادله د شرع څلور دي کتاب سنت اجماع قیاس نو عقیده ایمانی چې ثابتېږي دا خو په وحي ثابتېږي اثبات مثبت چې دی نو هغه قیاس هم مثبت نشي کېدی بلکې مثبت خو کتاب او سنت او دا اجماع او قیاس هم هغه ته محتاج دا تعریف هم دسي پورا ښه تعریف نه دی د دې وجې نه علماء لیکلي دي چې دا تعریف اصل کې د علم کلام د متأخرینو تعریف دی تفتزانی صاحب لیکلي شرح مقاصد کې چې علم کلام دو قسمه دی یو د متقدمینو علم کلام او بل د متأخرینو متقدمینو علم کلام هغه و چې هغه د فلسفي خبرو سره او د منطقي خبرو سره خلط شوی نه و هغه وخت کې چې سلفو کم اثبات د عقاید ایمانیو کړ دی او د دینیو کړ دی نو هغه په وحي سره کړ دا صرف متأخرین رالو ویره مونږ جواب کو په ادله عقلیو سره مونږ عقاید ثابتو په ادله عقلیو سره مونږ دفاع کو د عقاید ایمانیو نه په ادله عقلیو سره وګي په خبره او حال دا چیز کار نه کړ شیخ الاسلام فرمایي چې دا متکلمین چې دي کنه دا لا للاسلام نصر ولا للفلاسفه کسب دیونه د اسلام مدد کړي او نه د فلسفو جواب کړي نه د اسلام مدد کړي او نه د فلسفو شیخ الاسلام په دې باب کې خسته خسته اقوال دي رسته ان شاء الله وخت وخوای متکلمین مبارک شیخ الاسلام ډېر تجزیه کړي دي په مختصر انداز سره یو تجزیه د شیخ الاسلام دا ده لا للاسلام نصر الاسلامي اسم مدد نه ولا للفلاسفه کسر او نه د فلسفو صحیح جواب کړ دا درم تعریف شو څلورم تعریف دا دی چې علم کلام څه ته ویل کېږي علم كلام العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية دا خو هغه د تفتزاني سره تعبیر دی او دام د شرع المقاصد هغه تعبیر دی بل تعریف د علم کلام او یا د علم العقیده دا شوی دی چې دا علم دی چې یبحث عما يجب لله من صفات الجلال والكمال چې دا د الله د هغه صفاتو نه بحث کوي چې هغه واجب دي الله د پاره د صفاتو د جلال او د کمال نه وما يستحيل عليه من كل ما يليق به وما يجوز له من الافعال وعما يجب للرسول والانبياء وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم وما يتصل بذلك من الايمان بالكتب المنزله والملائكه الاطهار ويوم البعث والجزاء والقضاء والقدر دا عبدالرزاق عفیفی صاحب خالم تیر شوی دا داغه تعریف دی چې علم د عقیدې څه ته وایي دا هغه علم دی چې دی بحث کوي عما یجب لله من صفات الجلال والکمال دا هغه چې واجب دي د الله د پاره د صفاتو د جلال او د کمال نه وما يستحيل عليه او هغه چې په الله باندې مستحیل دي من كل ما لا يليق به وما يجوز له من الافعال او هغه چې الله د پر جایز د افعال او ما عما يجب للرسل والانبياء وما يستحيل عليهم انبياء د پر سو واجب دي او صدا غيب حق مستحيل دي وما يجوز في حقهم وما يتصل بذلك من الايمان بالكتب المنزله والملائكه الاطهار آسمانی کتابونو باندې ایمان ويوم البعث والجزاء والقضاء والقدر وقضاء وقدر ایمان ودوباره ژوند ایمان په ملائکو په آسماني کتابونو دا تعریف ډېر ښه معلومیږي او علما وایي چې یاره دې کې صرف تطویل پکې څه پکې دی لکه تطویل پکې دی او بل دا چې دا تعریف داسې هغه ټولو عقایدو لره مستوعب نه دی چې ټول عقاید پکې ذکر شي صرف بعضو خبرو ته او بعضې مسایلو د عقیدې ته اشاره کړل ځکه چې په دې کې خود صحابه باره کې موقف نه دی ذکر بل پکې احکام د ایمان مسائل هغوی ته پکې اشاره نه ده شوې دا تعریف هم په نسبت
دا هغه نور صحیح تعریفونه چې علماو کړي دي د هغې په نسبت لږ قاصر دی. یو بل تعریف شوی دی د علم کلام، هغه دا دی چې علم کلام څه ته ویلی کېږي؟ أنه العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسبة من الأدلة اليقينية. وإذا علم دي په احکام شریعو چې هغه د عقیدي احکام دي هغه مکتسب دي د ادله یقینیونه او رد شبهاتو په دې علم کې کېږي او دارنګه وقوادح الادله الخلافيه. دې تعریف کې هم صرف دا ذکر دي چې په دې کې احکام شریعه د عقیدي ذکر دي او په ادله یقینیه سره ادله یقینیه قطعیه. ومونږ ویل چې په علم کلام کې په علم العقیده کې مسائل د احکام هم ذکر کړي، بیا به هغې سره څه کوي. د دې وجې علما وایي چې دا تعریف دقیق نه دی، ځکه دې کې المکتسب من الادله الیقینیه ذکر دی او حال دا دی چې څومره مسائل د عقیدې دي که نه او ټولو کې شرط ادله یقینیه نه دي، بلکې بعضې داسې دي چې پاکې ادله ظنیو باندې هم سړی اعتماد کولی شي. یو بل تعریف د علم کلام دا ذکر دی چې هو العلم الکاشف عن احکام العقائد. دا هغه علم دی چې کاشف دی د احکامو د عقایدو نه. دا تعریف ښه دی خو دې کې لږ وایي اجمال دی او دې کې صرف احکام د عقایدو ذکر دی، لږ قاصر دی دا تعریف. او حال دا دی چې علم د عقیدې هغه د دې نه ډېر اوسع دی، په هغه ډېر مسایل ذکر کېږي. و دی وایي العلم الکاشف عن احکام العقاید. یو بل تعریف د هغه دا شوی دی چې علم کلام څه دی؟ القواعد التي يتوصل بها الى معرفة احکام العقائد. دا هغه قواعد دي چې د دې په وجه باندې سړی معرفت د احکام العقاید ته رسي. احکام العقاید او دې کې بیا احکام العقاید راغلي. حال دا دی چې په علم کلام کې په علم العقیده کې احکام د اعمال هم ذکر دي، دا هم داسې قاصر معلومېږي. یو عالم دی هغه ته انور بدخشانی ویل کېږي، او ډېر ښه عالم دی په کراچۍ کې او ډېر ښه نظریه هم لري. د عام متکلمینو ماتوریدیو په شان نظریه نه ده. هغه دا رساله لیکلې ده، د هغه تلخیص شرح العقیدة الطحاویه. تلخیص شرح العقیدة الطحاویه لابن ابي العز. د ابن ابي العز مشهوره شرح ده کنه د عقیدة طحاویه او د هغې تلخیص کړی. په دې ضمن کې دا خبره یاد ساتئ چې اوس نوې بعضې مفتیانو حضراتو دا ویلي چې ابن ابي العز ځوال مزلو. ابن ابي العز سو ځوال مزلو، هغه خپل غم وکړه په نورو فتوې مه لګوه. ابن ابي العز دا به انشاءالله راشي د ابن ابي العز په دفاع کې ډېرو ائمو اقوال دي. حافظ ابن کثیر په البدایه والنهایه کې د ابن ابي العز ډېره ښه دفاع کړې ده، او حتی چې داسې علما شته دي چې هغه د حنفي مسلک سره تعلق ساتي، هغه د ابن ابي العز دفاع کوي. یو په هغه حنفي علماو کې شیخ محمد انور البدخشانی دی. شیخ محمد انور البدخشانی معمر سړی دی، شاید چې ژوندی دا په جامعة العلوم الاسلامیه بنوري ټاون کراچۍ کې ډېر شهر حدیث دی، او دا کتاب یې لیکل دی تلخیص شرح العقیدة الطحاویه. په دې کې دی لیکي وایي یره ښه تعریف واجمع التعریفات واعمها شمولا لجميع المباحث الاعتقاديه واسهلها فهما واوجزها اسلوبا. هغه تعریف د علامه قاری دی، علامه مولا علی قاری چې کوم
هغه د فقه اکبر شرح لیکل دا او د فقه اکبر د شرح بیا تتمه مولا علی قاری کړی ده. تتمه چا کړه؟ مولا علی قاری. هغه هلته لیکي وایي علم کلام یا علم العقیده څه ته وایي؟ علم یبحث فیه عما یجب الاعتقاد به. بس دا یو علم دی چې په دې کې بحث کېږي د هغه مسایلو نه چې په هغه باندې اعتقاد مؤمن لره واجب دی، هغه باندې عقیده ساتل څه دي؟ واجب. دا تعریف وایي داسې لړم دی، آسان هم دی او اشمل او اجمع هم دی او دارنګه اسهل هم دی. دا شیخ انور بدخشانی لیکي او وایي دا مخکې څومره تعریفات چې دي که نه دا ټول وایي د کلام د متاخرینو سره تعلق ساتي. او بل دا چې په دې کې ټول موضوعات هم نه دي شامل، لکه مخکې مونږ ځای په ځای نشاندهي وکړو. او کم مباحث چې وایي متقدمین ذکر کوي په خپلو کتابونو کې لکه په فقه اکبر کې یا په عقیده تحویه کې، نو هغه د دې نه خارج شو. دا صرف کلام د متاخرینو ته دا تعریفات ورځي او دا کم تعریف چې مولا علی قاری کړ دا ښه دی. علم یبحث فی عما یجب الاعتقاد به. هغه علم دی چې بس په دې کې بحث ده، هغه مسایل نه کېږي چې مؤمن لره په هغه باندې عقیده ساتل څه دي؟ واجب. یو بل عرب عالم د ډېر ښه د هغه نوم دی دکتور سلطان بن عبدالعزیز عبدالرحمن العمیری صاحب، د ابو ام القرا کې دکتور دی د عقیدې مکه مکرمه کې او ډېر ښه عالم دی، ډېرو کتابونو مصنف هم دی او ډېر ښه پوهېدونکی دی، په دې معقولاتو په دې شیانو هم ښه پوهېږي. سلطان بن عبدالرحمن العمیری هغه لیکلي دي په خپل کتاب کې، دا د قانون التاسیس العقدي دا د هغه کتاب دی. په دې کې هغه یو تعریف راوړي، ویاره ښه تعریف چې دی نو هغه به دا وکړو چې علم العقیده څه ته وایي، دیو چوته علم کلام وایي. مونږ به ورته دا وایو لکه مخکې تېر شو علم السنه یا الفقه الاکبر یا الشریعه، وایي هو الفن المختص، دا هغه فن دی چې مختص ته بالبحث فی الاحوال المتعلقه بمسائل اصول الایمان ومسائل د اصول الایمان وما یقترن بها، او هغه چې د اصول الایمان سره مقترن دي اعتمادا على الادله الشرعيه المعتبره. دې تعریف ته سوچ کوئ. هو الفن المختص، دا داسې یو فن دی چې خاص دی، په څه پورې خاص دی؟ په بحث پورې، په هغه احوالو کې چې هغه متعلق دي د مسایلو د اصول الایمان سره. وما يقترن بها اعتمادا على الادله الشرعيه المعتبره. چې موږ ویل هو الفن المختص بالبحث في الاحوال المتعلقه بمسائل اصول الايمان، په دې کې دا خیر هو الفن المختص بالبحث، په دې کې دا خو جنس ته په دې کې ټول علوم داخل شو. او ورپسې چې ذکر کوي فی الاحوال، په دې کې بحث کېږي د احوالونه، نو په دې کې اثبات هم راغی، په دې کې رد هم راغی. کوم چې مخالفین دي په هغه باندې رد، او چې کوم عقاید دي د هغوی اثبات، دا پکې راغی. بیا وروسته وایي المتعلقه بمسائل اصول الایمان، هغه احوال چې هغه متعلق دي د مسایلو د اصول الایمان سره. نو وایي دا داسې قید دی چې په دې باندې فقه خارجه شوه، لکه د فقه تعلق د چا سره نه دی؟ د اصول الایمان سره نه دی. او اصول الایمان نه مراد و اصول سته دي چې کوم په حدیث د جبریل کې ذکر دي. دا شپږ خبرې چې دي که نه، دا په علم العقیده کې دا ذکر کېږي او د دې متعلق تفصیل کېږي. بیا وروسته فرمایي وایي وما یقترن بها، دا وایي دا قید د دې دپاره لګو چې په دې کې موقف په باره د صحابو کې هغه واضح شي، دارنګې د امامت په باره کې او نور داسې موضوعات چې هغه په کتابونو د عقیدې کې ذکر کېږي. او په آخر کې دا قید اعتمادا علی الادله الشرعیه المعتبره، دا بالکل وایي
ادله شرعیه چې دي نو هغه یقیني او تم شامل دي کوم چې قطعیه دي او دارنګې غیر یقیني چې ورته دي وایي او بل دا ده چې هغه که پاکې اثباتي او که پاکې دفاعي ټول ته شامل دي. نو دا تعریف ویل ښه دی. دې شیخ لیکل دي چې دا تعریف د علم کلام ښه معلومیږي. هو الفن المختص بالبحث في الأحوال المتعلقة بمسائل أصول الإيمان وما يقترن بها اعتمادا على الأدلة الشرعية المعتبرة. لکه زموږ خو اعتماد په ټول ادله شرعیو سره باندې نه په غیر شرعیو باندې. بهر صورت دا خو تعریفات شو د علم الکلام یا د علم العقیده چې مختلف تعبیرات دي او څه پکې قاصر او څه جامع او علماء دا ذکر کړی دي متکلمینو او نورو. دویم نمبر هغه موضوع د علم ده. د علم کلام موضوع څه شی دی؟ موضوع څه ته وایي؟ ما یبحث فيه عن عوارضه ذاتیه. موضوع د علم دی ته وایي چې پاکې د هغه عوارض ذاتي ذکر کیږي. نو علامه ایجی په المواقف کې هغه ذکر کوي المقصد الثاني موضوعه ولإذ به تتمایز العلوم. په دې باندې علوم دی بل نه جدا کیږي. نو یو قول راوړی دی چې موضوع څه شی دی؟ هو ذات الله تعالی، ذات د الله دی. ځکه په دې کې بحث د الله د صفاتو او افعالو نه کیږي. د الله افعال په دنیا کې او دارنګې په آخرت کې او دارنګې د احکامو نوم ذکر کیږي. بیا ذکر کیږي وفيه نظر من وجهین. په دې قول باندې په دوه طریقو اعتراض دی وایي چې څوک وایي د موضوع ذات د الله دی، هغه بیا وروسته ذکر کړي. ځکه هغه وایي چې په دې کې خو دیو جواهر او اعراض هم بحث کوي. څه نه بحث کوي؟ دا د الله ذات سره څه تعلق دی؟ د جواهر او د اعراض. او دویم دا ده چې موضوع د علم شي که نه نو پای کې د هغه د وجود بیان نه کیږي. موضوع د علم شي نو پای کې د هغه د وجود بیان نه کیږي. دلته خو دې ذکر کوي د الله سبحانه وتعالی وجود شته دی او الله موجود دی او د هغه دپاره ادله ذکر کوي. نو اثبات د ثانی چی که نه وایي دا بییني بذاته یا به دا چېرته په بل اوچت علم کې بیانېږي. دوی خو په دې علم کې د الله د وجود د اثبات بیان هم کوي. نو په دې وجه باندې په دې قول باندې نظر دی وایي. دویم قول دا ذکر کړی دی چې د علم کلام موضوع چې د هو الموجود بما هو موجود، هو الموجود بما هو موجود. او په هغه باندې په دوه طریقو سره اعتراض ذکر کړی. نو دا بیا پرېښی دی. نو د علم کلام موضوع چې ده هغه ذکر کړی د دغه بدخشانی صاحب په خپل کتاب کې وایي موضوع د دې علم هغه څه شی دی؟ وایي هغه امور دي چې په هغې باندې عقیده لازمه د مؤمن لره یا بداحتن او یا استدلالا. موضوع د علم هغه امور دي چې په هغې باندې یو بنده لره عقیده څه ده؟ لازمه ده، یا ضرورتا او بداحتا او یا کسبا او استدلالا. ځکه په دې علم کې احوال د دغه امور ذکر کېږي ټولو چې په هغې باندې عقیده مؤمن لره لازمه ده او په مؤمن باندې واجب ده چې په هغه عقیده وساتي، یا بداحتا او یا کسبا او استدلالا. بس په دې علم کې د دغه امور احوال ذکر کېږي. دا موضوع د دې علم شو. درېمه خبره غرض د دې علم څه دی؟ غرض نو ایجی صاحب په المواقف کې څو اغراض ذکر کړي دي.
اول غرض دا ذکر کړی چې په دې کې د ده غرض څه ترقي ده وایي د حزیز التقلید نه الی ذروة الایقان یا ذروة الایقان چې سړی د تقلید د هغه لاندې مرتبې نه راوځي او د ایقان او د یقین اعلی مرتبې ته ورسي. د علم کلام غرض څه شی دی چې سړی د تقلید د هغه لاندې مرتبې نه راوځي، نقطه حزیز ده، او کوم چې نقطه اوج ده او د ایقان اعلی مرتبه ده چې هغه ته ورسي. بیا وایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. علماء ته خو الله اوچتې درجې ورکړي دي. دا د دې علم د عقیدې په وجه باندې وایي دیو ته دا رفعت دا نصیب شوی دی او دا د یقین په اعلی درجو کې. اوس خبر باندې پوه شو. دا غرض شه د علم کلام چې ترقي ده د لاندې مرتبې د تقلید نه هغه ذروې د ایقان ته او اعلی درجې د یقین ته. دویم وایي د دې غرض څه دی؟ ارشاد المسترشدین بإيضاح المحجة وإلزام المعاندين بإقامة الحجة. دا دویم غرض ذکر دی. و ارشاد المسترشدین څوک چې سمه لار غواړي هغوی ته سمه لار ښودل دي په ایضاح د دلایلو سره، او دارنګه الزام د معاندینو دی په اقامت الحجت سره چې معاندین چې څومره دي د اسلام او په هغې باندې د حجت او د دلیل په اقامت سره الزام وکړی شي. دریم غرض لیکي وایي دریم غرض څه دی؟ حفظ قواعد الدین. بس علم کلام چې دی وي که نه وي قواعد د دین دی محفوظ کړه. عن ان تزلزلها شبه المبتلین، د دې نه چې دا وړقی شبهې د باطل پرستو. قواعد او بنیادونه د دین دی محفوظ کړه. د اړقولو د هغه نه د شبهې د باطل پرستو چې باطل پرست راځي او شبهات کوي، موږ به دا قواعد مضبوطو، دا به کلکو. په دې غرض پوه شو تاسو څه وایي؟ حفظ قواعد الدین عن ان تزلزلها شبه المبتلین. څلورم وایي غرض دا دی ان یبنى علیها العلوم الشرعیه. غرض دا دی چې بس په ده باندې نور علوم شریعه بنا کړی شي. ولې؟ فانه اساسها، ځکه چې دا بنیاد دی د علوم شرعیه. دا تبتزاني هم په شرقایت کې ویلي. وإلیه یؤول اخذها واقتباسها. او کوم چې علوم شرعیه دي د هغې اخذ او اقتباس خو د چا نه کېږي؟ د علم العقیدې نه کېږي. نو بس دا د دې لپاره موږ وایو چې کوم علوم شرعي دي هغه په دې باندې بنا کړي. او پنځه مې لیکلي دي وایي د دې غرض څه شی دی؟ صحة النیة والاعتقاد. بل چې د سړي نیت صحیح شي او عقیده صحیح شي. علم کلام چې وي او که نه چې نیت دې صحیح شي او څه دې صحیح شي. ولې؟ اذ بها یرجى قبول العمل وغایة ذلك كله الفوز بسعادة الدارین. په صحت د نیت او د عقیدې باندې وایي د قبلېدو د عمل امید دی، او د دې ټولو خبرو غایه دا ده الفوز بسعادة الدارین. غرض د علم کلام څه شو؟ الفوز بسعادة الدارین، چې تا ته د دارین سعادت حاصل شي، هم د دنیا هم د آخرت. دا مونږ وایو دا په هله کېږي چې کله تا د قرآن سنت مقابله نه کړي په خپل عقلیاتو، چې ته قرآن سنت ته ادلې ظنیه وې او کله ورته غیر قطعي وې او کله وایي دا مفید د یقین نه دي او مفید د یقین چې دا زموږ عقلیات دي، نو بیا خو تا ته سعادت د دارین حاصل نشي. او داسې عقاید چې هغه په دې علم کې ذکر کېږي چې هغه بلکل د قرآن سنت صریحي خلاف دي او په قرآن سنت باندې پکې ردود دي او د سلفو په عقیده باندې، په دې باندې به تا ته څنګه سعادت حاصل شي؟ د دې وجه نه چې د عقیدې په باب کې کوم صحیح کتابونه لیکلی شوي دي قطع نظر د علم کلام نه، ځکه چې د دې خو سلفو بد ویلي، هغه صحیح کتابونه
په دې کتاب کې د مخکې په دې علم کې مخکې د محدثینو شته که د امام ابو حنیفه دارنګ د امام شافعي د امام مالک د احمد بن حنبل د رازیینو اعتقاد دارنګ سفیان ثوری سفیان بن عیینه او نور بخاري او نور محدثین چې د هغو عقاید ذکر کړي دي خاص کر شرع اصول اعتقاد اهل سنت والجماعت د لالکئی او دارنګ د عقیده تحویه چې کوم د امام تحوی ده دا یو مختصر رساله ده په باب د عقیده کې او خده دومره ده چې په چند ځینو یې مؤاخذې شته دي چې علماء پرې مؤاخذې کړي چې دا ځینه لږ قابل نظر دي او قابل غور دي دارنګ نور د مقدسي کتابونه دي لومة الاعتقاد دي او نور دي او په دې باب کې خاص کر د شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم کتابونه کله سره ځان صحیح عقیدې ته رسول غواړي نو د دې کتابونو نه بیا پیدا اخلي هله به ورته صحیح عقیده نصیب کېږي او کوم چې د تفتزاني صاحب لیکل دي او یا د ایجي لیکل دي او یا د سید شریف جرجاني دي او یا د رازي دي دا به تا ته په خپله رازي صاحب وایي وایي دا ما ټول وکتل خو دا داسې طرق دي چې دا بیمار ته شفا نه ورکوي او تږې سیرابوي نه رازي صاحب په آخر کې دا اعتراف کړی چې دا طرق او دا خبرې چې په دې علم کې موږ لوستې وي دا لا تشفي العلیل دا بیمار له شفا نه ورکوي او چې کوم تږی نو هغه سیرابولی نه شي بس حاصل دا دی چې قرآن سنت پسې شي نو دې کې شفا هم ده ځکه الله ورته شفا ویلې ده او په دې باندې تږي هغه تنده ماتېږي په قرآن سنت باندې هغه کتابونه چې هغه په رڼا د کتاب سنت کې لیکلی شوي دي او د کتاب سنت د نصوصو په رڼا کې لیکلی شوي دي لکه هغه د دغه سلفو چې کوم رسایل لیکلی شوي دي سلفي رسایل چې هغه د 300 صدۍ نه مخکې یا په 200 کې یا په 250 کې یا سلفاسه په 100 کې کم تحریرات سلفو کړي دي او محدثینو کړي دي بدا کافی دي انشاءالله په دې باندې سره صحیح عقیده موندې شي او د هغه په سر کې سره د الله کتاب او د نبي صلی الله علیه وسلم سنت دي قرآن سنت ته سړی مخ واړی هغه به بیا ګمراه کېږي او من اعرض عن ذکر فإن له معیشة ضنکا په دنیا کې به هم ژوند تنګي او په آخرت کې به ړوند پاسي او ړوند به په دې وجه پاسي چې د عقیده یې ټیک نه وه نو په علم کلام کې دومره ده چې وروسته به رام شي انشاءالله په دې کې ټول تحاکم عقل ته دی فیصلې عقل ته وړل دي فیصلې چا ته وړل دي عقل ته د دې وجه ابن ابي العز رحمه الله لیکلي دي په شراقید تهویه کې چې د دې متکلمینو سره مشابهت ده د منافقینو سره لکه منافقین مبارک الله فرمایي الم تر الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت طاغوت ته پیسې او شیطان اراده لري چې دا گمراه کړي او ورپسې فرمایي چې دوی ته ویلی شي چې ما انزل الله ته راشي او قرآن حدیث ته راشي رایت المنافقین یصدون عنک صدودا دقه طریقه په دې حضراتو کې هم ده دوی ټولې فیصلې په خپل عقل کوي الله په عرش نه دی عرش نه به الله یې وړوکی یا به ترې غټ یا به څه برابري دا د زنادقو عقل دی او دا د ملحدینو عقل دی په دې باندې ته الله ته رسېدی شي په دې خبرو او چې الله د عرش نه راکوز شو نو عرش به دې خالي او که نه الله به په عرش دا شبهه د زنادقو ده دا د مسلمانانو نه ده چېرته هم صحابو د محمد رسول الله صلی دا تپوسونه نه دي کړي چې که الله په عرش نو چې دا راکوزېږي نو بیا به څه کېږي او عرش نه به یا وړوکی یا به ترې غټ یا به ورسه برابري دا علم کلام د دې وجه نه امام ذهبي هلته لیکلي دي وتښتئ د متکلمینو نه او د آراو د متکلمینو نه وتښتئ لاړ شئ نورو مدرسو ته لاړ شئ دا ګندونه پرېږدئ چې دا وایي او په دې باندې خپل نظریې جوړوئ دا هغه علم دی چې په دې کې قرآن سنت پرېښودل شوی دی او صرف عقلیات دي ظنیات دي او د مولانو د ذهن خبرې دي او پکې لیکلي دي او په ما ورته یې نافظوي او ما ورته ته چې داسې عقیده وساتي بالکل صریح د اسلام خلاف او د مسلمانانو د عقایدو خلاف او د سلف او د محدثینو د عقیدو خلاف او د سنت نه خلاف د صحابو د عقیدې نه خلاف دا به د علم کې بیانېږي او وروسته به انشاءالله د هغه چند مسایل چې مو ذکر کوو پکې به نشاندهي کوو صلی الله تعالی علی خیر خلقه
محمد و آله و صحبه اجمعین.